چې ترغلی جهالت له دنیا لاړو د بوتانو عبادت له دنیا. په حدیث شریف کې راځي د سیدنا ابي برزه نضلة ابن عبید اسلمی رضی الله عنه څخه یو روایت دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. ود الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د محشر په ورځ باندې به د هر انسان څخه څلور پوښتنې خامخا کیږي. د محشر په ورځ باندې به د هر نر او ښځې څخه څلور پوښتنې خامخا کیږي تر هغو پورې دا سړی نشي کېدلی. اوله پوښتنه چې د محشر په ورځ د قیامت په ورځ د انسان څخه کیږي هغه دا ده چې الله تا ته عمر درکړی دا عمر دې په چیش کې تیر کړي. دا عمر چې الله جل جلاله تا ته درکړی و دا عمر تا په چیش کې تیر کړي. اوله پوښتنه به د هر نر او ښځې صدا کیږي. دویم وان علمه فيما فعل فيه دویم به د انسان څخه دا پوښتنه کیږي چې تا چې څه اورېدلې وه د دین او د اسلام خبرې تا چې د الله کلام اورېدلی و د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته اورېدلی و دین دې زده کړی و تا چې دا دین څونه زده و په څونه دې عمل کړی. دریم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه دریم به د انسان د مال پوښتنه کیږي چې انسان تا چې د مال ګټلی و دا د چیرې پیدا کړي. تا چې کم کاروبار کوي د حلال او که حرام تا دا په روا طریقه باندې پیدا کړي که په حرامو طریقه تا دا په ظلم او په ناجایزه باندې پیدا کړي که دې په عدل او انصاف باندې پیدا کړي دي. تا چې کم مال ګټی راوړی دی دا خو د کونډې او د یتیم حق خو نه دا خو د سود او د رشوت پیسې خو نه وې دا خو د غلا پیسې نه وې دا خو د حرام کاروبار پیسې نه وې دا خو د بیې فاسدې او د بیې باطلې پیسې خو نه وې. دا پوښتنه به ځینې کېږي. د دې وروسته بیا به ورته ووایي فیما انفقه دغه مال چې تا پیدا کړي بیا دې په چیش کې خرڅ کړي. دا مال دې د الله په دین باندې خرڅ کړي د الله د دین د کومک لپاره دې خرڅ کړي دې په بل شي باندې خرڅ کړي دي. چیرې دې وګټئ څنګه دې وګټئ کم دې کاروبار و په کم ترتیب دې پیدا کړلې بیا دې مصرف پر کومه طریقه باندې کړې چا ته دې ورکړې په چا دې وخوړلې کم کار دې ورباندې وکړي او کم خواهشات دې پر ځای کړي دي کم دې د الله و دین ته خدمت کړی دی راسه حساب ورکړه. دریم به الله جل جلاله د انسان څخه د ده د ښه بدن پوښتنه کوي وعن جسمه فيما ابلاه. انسان ته به وایي چې دا ښایسته قد و قامت چې مې درکړی و هر نر و ښځې ته به دا وایي چې ستا دغه ښایسته بدن دا روغ بدن دا تا په چیش کې زوړ کړي دا ځواني تا په چیش کې تېره کړله دا ستا د مستۍ و ستا د قوت او د طاقت شپې دا تا په چیش کې تېرې کړلې تا دا په دین کې تېرې کړلې که د دنیا دپاره تېرې کړې تا دغه ښایسته بدن چې تا زوړ کړي د دې د الله په دین کې زوړ کړي که د دنیا دپاره زوړ کړي تا دغه بدن د الله د دین په مقابله کې زوړ کړي او که دې دغه دماغ او ژبه او زړه او لاس او پښې د الله د دین د کومک دپاره مصرف کړه. دغه څلور پوښتنې به د هر مؤمن څخه د محشر په ورځ باندې کیږي. د عمر پوښتنه به ځینې کیږي عمر دې چیرې تېر کړي 50 کاله او 70 کاله او 80 کاله او 80 کاله عمر دا دې چیرې تېر کړي په چیش کې دې تېر کړي. د علم پوښتنه به ځینې کیږي چې څونه دې زده وه او په څونه دې عمل کړی دی. د مال پوښتنه به ځینې کیږي چې چیرې دې وګټئ چیرې دې مصرف کړي او د دغه ښایسته بدن او ځواني پوښتنه به ځینې کیږي چې دغه ځواني دې چیرې تېره کړله. د حدیث شریف روایت ترمذي کړی دی. الله جل جلاله دې موږ ته د دین د خدمت توفیق را نصیب کړي او الله جل جلاله دې زموږ دغه اعمال د خپلې رضا سبب وګرځي. الله دې د نارواو د بدو اعمالو د ناروا کارو څخه وساتي. الله جل جلاله دې د ظلم څخه وساتي. محترمو دوستانو تاسې اوس واورېدل چې الله جل جلاله څونه لوی جهنم برابر کړی دی. د جهنم صرف د کافرانو دپاره نه دی دې ته به دغه مسلمانان چې مسلمان وي دا به هم جهنم ته ځي که چیرې عمل نه و برابر. د لمانځه په قضا کېدلو باندې به جهنمي کېږي سړی جهنم ته به ځي. د زکات په نه ورکړه باندې چې زکات نه ورکوي په دې به جهنم ته ځي. د حقوقو
چې هغه د الله حقوق دی هغه یې طلب کړي په دې به جهنم ته ځي په حقوق العبادو باندې به جهنم ته ځي نو موږ او تاسې باید چې د دغه جهنم څخه ځان خلاص کړو او د هغه جهنم څخه د ځان د خلاصېدلو دپاره ضروري ده موږ ته چې موږ به د الله په قول باندې کوو او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پر سنت طریقه باندې به ژوند تیروو بیا به موږ د دغه جهنم څخه خلاصیږو که نو خامخا به هر سړی د جهنم دیدار کوي لکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې وفرمایل